السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د 2019 ایمیرجینګ اسیا کپ په اړه تازه او په زړه پورې معلومات چې په دغه کې به د کوم هیوادونو کوم ټیمونه ګډون کوي او د افغانستان به پکې کوم ټیم 19 کلن 30 کلن یا هم ملي لوبډله ګډون کوي. په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویډیو کې تاسو لیدلی شئ. د ویډیو تر شروع کېدو مخکې که هر چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیر ځل د افغانستان لوبډله په سیمې فاینل کې هندوستان لخوا ماته شوه او فاینل کې هندوستان او سرلینکا سره مخامخ شول چې فاینل سرلینکا ګټلی و چې دا ځل به څو کړي وروسته به معلومات وشي. دا ځل په ایمیرجینګ اسیا کپ سیالیو کې د افغانستان 30 کلنو لوبغاړو په ګډون به پکې 8 لوبډلې ګډون وکړي لکه افغانستان، پاکستان، انډیا، بنگلادیش، سرلینکا، هنګ کانګ، عمان او یو ای ای. دغه 8 لوبډلې به یو تر بل خپل زورونه وازمایي، خو باید یاد کړو چې هنګ کانګ، عمان او یو ای ای هیواد ملي لوبډلې به پکې ایمیرجینګ کپ سیالیو کې ولوبیږي او د نور هیوادونه بیا 30 کلن لوبغاړي به ولوبیږي. دغه ایمیرجینګ اسیا کپ سیالۍ به په بنگلادیش په کورباتو په بنگلادیش کې د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې ترسره شي. تر اوسه د لوبډلو لوبو مهالویشونه نه دي اعلان شوي، خو چې کله اعلان شي یاران ټي وي یوټیوب چینل کې تاسو سره مونږ شریکوو. باید یاد کړو چې 2019 کال کې افغانستان له پاکستان فاینل ګټلی و. دغه سیالۍ هر کال ترسره کیږي. نو ملګرو که چیرته مو دغه ویډیو معلومات خوښ شوي وي نو دغه ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بیا ښې شیبې.